علمه یو تر بل زارېږئ دنیا د غم ټالۍ وهي ورانه بشي. السلام علیکم ملګرو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری میا اکرم علي نادان د خپل یوټیوب چینل اکرم علي 107 نه. کال 2000 دی او وخت ماسپښین دی، ورځ د جمعې ده، د نوي کال اولنۍ ورځ ده او زما اولنۍ ویډیو. امید ساتم چې څومره ملګري زموږ چینل ته راغلي دي په نوي کال کې یا د زوړ کال کتونکي دي، د ژوند په ښو ساعتونو کې به وي او امید ساتمه چې د نوي کال آغاز مو د خیر خوشحالو نه شوي. لکه څنګه چې ما دا تاسو ته یو ټپه وکړه چې عالمه یو تر بل زارېږئ دنیا د غم ډالۍ وهي ورانه بشي. لکه څنګه چې 19 شل شو خو څه خوند یې ونه کړو او هغه نفرتونه، بغض، کینې، حسدونه په 2020 کې وو او ډیر د بد امنۍ او د بدفعالۍ او ډیر د مرضونو آفتونو کالو. الله پاک هغه هم په خیر خیریت سره وباسو. بس نوی کار دی، مونږ کال دی، مونږ ولاد تاسو له پکار دي چې ځان ته داسې یو ټارګټ کیدو او کال تر اخره پورې بیا هغه ګورو چې آیا ما په دې تیر کال کې ځان ته څه ټارګټ ایښودی او ما هغه پوره کړو یا نه. نو زه خو به په هر حال تاسو ته د نوي کال په باره کې دغه یو څو خبرې وکړم چې یو څو شعرونه مې هم لیکل دي، هغه به درته هم ووایم. او زه مننه کوم د هغه خلکو چا چې زما نه نفرت کړی دی، هغه که په کور کې دي، که په کلي کې دي، که په مسافرۍ کې دي، که خپل دي، که پردي دي، که ګاونډیان دي، چې چا زما نه نفرت کړی دی، زه د هغه خلکو د زړه نه مننه کوم په وجه د دې چې زه کلک شمه، زه بهادر شمه، زه د حالاتو سره جنګ وکړمه. هغو ما نه نفرت په دې وجه کړی دی چې زما داسې څه کارونه به وو چې د هغو د نفرت د وجې نه ما هغه غلطیانې د ځان نه وویستې. زه د هغه خلکو نفرت چا چې کړی دی د هغو ډېر زیاته مننه کوم او د هغو خلکو مننه کوم چا چې زما سره مینه کړې ده، ما ته د ژوند لاره ښودلې ده. هغه که هر څوک دی، زما یقینا مور پلار مې دي، خویندې وروڼه ترونه ماماګان او د ټولو نه زیاته مننه کوم، ځکه چې دوی زما غټه حوصله وه. هغه خلکو سره مینه کوم، هغه خلک چې زما په هره خبره باندې ښه کړي دي، ما له مینه را کړې ده، زما د خبرو جوابونه یې په ښه تلفظ کې را کړي دي. نو زه د هغه هر ملګري بې انتهایي مشکور یم. د هغې وجه دا ده چې دوی ما سره مینه کوله، ما ته پته وه چې زه دا کار کوم، دا ټیک دی. هغو ما له مینه را کړه، په ما کې همت پیدا شو، نو ما د ژوند په سفر باندې ځان لږ ډېر مخکې کړو. او زه مننه کوم د هغه خلکو چا چې زه خپل کړم او بیا یې پرېښودم. لکه مطلب د ژوند د تېرېدو څه لارې راته وښوه، خو بیا هغو پوه شو چې دا لار غلطه ده، نو پخپله ترې هم قلار شو او زه یې ترې هم قلار کړم. او ما له دا احساس راکړو چې په دنیا کې هر څیز اخر نه وي. نو موږ تاسو له پکار دي چې په خپله هم په سو فیصلو باندې عمل وکړو او د سو فیصلو دپاره د خپلو مشرانو په نقش قدم باندې روان شو. او مننه کوم د هغه خلکو چا چې زما په مشورو باندې عمل کړی دی او ما ته د هغو په ژوند کې څه تبدیلیانې ښکاره شوي دي. نو یقینا د هغه ملګرو ډېره زیاته مننه کوم چې زما د یو ادنا انسان په مشورو باندې ژوند روښانه شوی دی. یقینا چې زیات تر به مشران وي، خو ما به ورله داسې مشورې ورکړې وي چې هغو ته داسې مسله راغلي او زما د وس مطابق هغه که مالي، جاني او یا وغیره، نو
نور چې څومره هم د لاس خونه څه قسمه خدمت کېږي زمونږه ما چې د چا سره کړي دي ډېر خوشحاله یم چې نن هغه خلکو ته زما د یو وړوکي خدمت د لاسه هغو ژوند کې خوشحالیانې تېروي یقینا چې په هغې کې به زمونږ خپلوان هم وي پردي به هم وي شاعران به وي ادیبان به وي او نور به هم داسې دښمنان به وي پکې دوستان به یاران به او انډیوالان څومره هم چې دي ما د هغو په ژوند کې هغه تبدیلیانې ولیدې او ډېر زیات خوشحاله شوم چې زما په خبره باندې هم څوک عمل کوي نو دغه یو دوه شعرونه مې لیکلي دي او دا درته هم وایم او انشاءالله د الله پاک نه امید ساتو چې دا کال به زموږ په خیر خوشحالو سره تیر شي او ټولو ملګرو ته مې دغه خواست دی چې مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ستاسو چې هر قسمه ویډیو پکار وي تاسو موږ نه د اخلاقو په دایره کې دننه تپوس کولی شئ موږ به کوشش کوو چې تاسو له هغه شانتې ویډیوګانې راوړو د خپل نوي غزل د یو څو شعرونو نه دغه مخکې یو څو شعر دي چې خصوصي دا مسافرو ته ډالۍ د خپل کلي مازیګر راته یادېږي هغه لاره او ګودر راته یادېږي د خپل کلي مازیګر راته یادېږي هغه لاره او ګودر راته یادېږي داسې وخت چې هر څه به رانه هېرو داسې وخت چې هر څه به رانه هېرو داسې وخت دی چې دلبر راته یادېږي او شعر دی پکې چې ټوکو ټوکو کې چې وران به شو موږ دواړه ټوکو ټوکو کې چې وران به شو موږ دواړه ټوکو ټوکو کې د شر راته یادېږي او د نوي کال په مناسبت سره دغه ما ګډ یو شعر زه ښه خبر یم چې مې حال بدل شو بس پوه نه شم چې مې کال بدل شو زه ښه خبر یم چې مې حال بدل شو بس پوه نه شم چې مې کال بدل شو ماته پیغور د زوړ چوپال لا کوي ماته پیغور د زوړ چوپال لا کوي شکر پدې چې مې چوپال بدل شو ماته پیغور د زوړ چوپال لا کوي شکر پدې چې مې چوپال بدل شو او ټولو ملګرو مننه کوم چې تر دې وخته پورې مال مینه راکړې ده زما چینل سبسکرایب کړی دی او هغه ملګري چې زموږ چینل نوی سبسکرایب کړی که چېرې تاسو دا ویډیو د فیسبوک د لارې یا د ټیک ټاک د لارې یا نور داسې د سوشل میډیا په بل پلیټفارم باندې ګورئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیوګانې د خپلو ملګرو سره شیر کړئ او انشاءالله بیا به راځم د نوي ویډیوګانو سره په نوي انداز کې د ټولو ملګرو په فرمایش باندې دغه ویډیو وه او ما او زما پوره ټیم له اجازت راکوي په لوی الله مو سپارم